شاه د سور رنګ کلمه د واخان دهليز معنا لري او په چیني ژبې کې ورته واخان وایي. سولان یعنې دهليز معنا ده. ټولو ته معلومه ده چې واخان دهليز د چین او افغانستان ترمنځ سرحدي سیمه ده. د واخان دهليز عمومي اوږده واری شاوخوا 400 کیلومتره دی او له دې جملې څخه 100 کیلومتره یې د چین په قلمرو کې او نور 300 کیلومتره یې د افغانستان په قلمرو کې دی. او ډېره خوشحاله یم چې له واخان دهليز څخه تاسو ته مخاطبه یم او د همدې سیمې منظرې درته ښیم. دغه سیمه په لرغونې زمانې کې د ورېښمو لرغونې لارې یو مهم تم ځای و او د چیني ملت، هندي، منځنۍ اسیا، فارس او اروپا د مدنیتونو محور دی. اوس ځم د تاشقرغان سیند پر غاړې چکر ووهم. له نږدې ځایه دغه سیند وګورم. تاشقرغان سیند له دغه سیمې له واخان سیمې څخه تېرېږي. دغه سیمه د هر کال په 3 موسمونو کې په واورې او یخ پوښل شوې وي. زه چې په دغه ځای کې ولاړه یم ډېره خوشحاله یم او زړه مې حواس کوم او واړم په خوښۍ او شوق سره